دا هغوی دا استعمال کړې وه. بیا به یې ده ته ویل واده نه وروسته واده په ټایم کې چې تا یا لیو تا به موږ وژنو، تا به موږ په تیلو کې سوځو، تا به موږ نه پرېږدو. لاړو هغه زه بوتلم خپل کور ته. سهار چې زه رالم دی بیا دا استعمال کړې وه پلار. ملګرو د یو څو ورځو نه دا معامله چې کوم ده هغه په سوشل میډیا چلیږي او پښتانه هغه په دې کې اریان کړي دي چې آیا زموږ په پښتنو کې دا څه روان دي. زه به تاسو ته ویم دا کم کس چې دی دا کم الزامات یا څه حقیقت یې بیان کړی دی ویلی دي چې آیا د دې کم زما ښځه وایي چې دا د دې سره خپل ورور او پلار او ورسره نور کم خپل خپلوان چې هغه ورسره داسې چلونه کړي دي. ډېرې زیاتې خبرې پې شوي دي خو زه نه غواړم خو د یو پولیس کم د تیمرګري جیل کم سوپرډنټ چې دی د هغې خبرې به زه وکړم. هغه وایي چې آیا د ټول نه مخکې په کار دي د ثوابۍ ډیفیوله چې دا کس ګرفتار کړي. وایي دا کس چې کم دی هغه افغانی دی ساري د دې کس کم د اسخرګنۍ چې دا هغه افغانی ده. د دې کاروبارونه یو څه بل څه دي نو دیو چې کم دی داسې یو پارټ شروع کړلی چې آیا مونږ افغانستان ته واپس لاړ نه شو. تاسو ته به یاد وي لکه په 31 تاریخ چې کم ډیډلاین ورکړی شوی دی افغان مهاجرینو له نو د دغه دپاره یو ډرامه جوړه کړی شوې ده. د دې نه علاوه هغه وایي چې آیا داسې یو کس هغه راتللی او 16 سال ته د خپلې ښځې سره وایي تېر کړي او بیا چې کوم د هغې نه پس پې داسې الزامات لګي او سوشل میډیا طرف ته راځي. لکه زه خو قاریان یم چې سوشل میډیا ته داسې دواړه راشي او داسې قسمه خبرې کوي. د کس خو که حالات تاسو وګورئ نو هغه د چرسي پوډري ښکاري یعنې روغ انسان خو هغه داسې عمل نشي کولی. نو کوم دغه ویډیو کوشش کوم په تفصیل سره بله ویډیو راوړم او ټول حقیقت هغه تاسو ته بیان کړم. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.